محسن داوړ وایي پاکستان له تیر تاریخه زده کړه نه ده کړې، افغانستان سره دوه مخیتوب کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي پاکستان له خپلو تیرو تګلارو څخه زده کړه نه ده کړې، ځکه اوس هم افغانستان سره دوه مخیتوب کوي او طالبان ته له هر چا ډیر ارزښت ورکوي. محسن داوړ پرون د پارلمان غونډې ته په خپله وینا کې ویلي که پاکستان افغان طالبان دومره هوښیار ګڼي نو د پاکستان واک دې ور وسپاري. داوړ وروسته له هغې دا څرګندونې کړي چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي افغانستان کې روانه جګړه د ځان په زیان وبلله. عارف علوي پر خپل ټویټر لیکلي پاکستان لپاره د کورونا وایروس سره سم دویم ستر خطر افغانستان کې نامني ده. هیله ده چې افغان طالبان او زموږ هیوادوالو ته امن نصیب شي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې افغان طالبان ډېر هوښیار او ځیرک انسانان دي. د قریشي دا څرګندونې په افغانستان کې د چارواکو سیاسونو او عام افغانانو له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. دا لومړی ځل نه ده چې محسن داوړ د افغانستان ولس او حکومت په ملاتړ د پاکستان مایک څخه د پاکستاني چارواکو د بې بنسټه او بې واکه څرګندونو په خلاف غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم د هر هغه پاکستاني چارواکي خبرې غندلي چې افغانستان کې د جګړې او یا هم د طالبانو په ملاتړ کړي دي.